السلام علیکم جوړ په خیر ټولو ګرانو هیوادوالو ته که لرې که په بر یې او که په هر هیواد کې وئ ګرم ګرم سلامونه او که څوک په ګرمو علاقو کې وي که نه یخ یخ سلامونه قبول کوئ یو ځلې بیا زه غزال نظري سره د خپل ګران همکاران تریخ همکاران ستاسو په وړاندې چوپړ کې حاضره یم په نن خپرونه کې چې ګورئ که نه چېرته ناسته یم خپل اسټوډیو کې ناسته یم او یو ښکلې خپرونې سره او ما سره ناست دی په دې خپرونه کې زیشان خان تلاش سیري سره تاسو ټول اشنا یې چې څومره سندرې کېږي که نه نو دا د ده جناب له برکته کېږي نو موږ سره خپرونه کې دی السلام علیکم وعلیکم السلام خاري صاحب ستړي وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه یې شکر طبیعت هم ښه دی اشنا خلکو یې اوس به کوم غټ سندرغاړی کوم غټ سیلیبریټي مېلمه کړی نو تاسو څه کم یې د هغوی نه تاسو یې که نه چې دا ټول سندرغاړي دي ګوره دا خبره سیریس کوم په رښتیا مطلب کامرمني ډایرکټري ایډیټینګ ټول هر یو څیز تاسو سیټ کوئ دا ستاسو مینه ده زه هم په خپل واک سره درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ او زمونږ لومړۍ خپرونه چې دا د غزال نظري د یوټیوب چینل نه نو خلک زورور دي بس خپرونه بس تاسو سره زه دومره څه نه یم ناچیزه بنده یم خو دومره ځان عجز نیسي دومره عجز نه دی ګرانو کتونکو ښه یو خبره دا ګیره کې چې لاس ووهله نو تاسو پوه شئ که نه خاصي بنده یم چې څومره دا شوخ دی ښه استغفرالله خبره دوستانو زه ما نن غوښتله چې ډېرې خبرې ونه کړم ټول خبرې په زیشان خان تلاش وکړمه نو خبره داسې ده که نه دوستانو چې زما برډې کلیزه سالګیره تقریبا داسې یو نیمه میاشتې مخکې وه نو بیګا زما په ټیک ټاک کې هسې هغه راغلی و که نه چې مطلب تصویران چې یو کال تیر شي که نه بیا راځي چې ستاسو برډې دی یا کلیزه که نه د ټیک ټاک تصویران یو کال بعد نو دې ما ته میسج وکړو چې غزال ستاسو کلیزه ده برډې دی ما وایي چې هو نه ما داسې ویلې مالدار اختیار دی چې رښتیا ما وایي چې هو نو څنګه چې آفس ته راغلم او ټول ما ته وایي چې ستا برډې مبارک او کلیزه دې مبارک شم چې دا څه خبره ده نو وایي چې مونږ تاسو ته کیک اخیستی او کیک یې واقعا په رښتیا اخیستی او نو اوس خوشحالې که خفه ډېر سخت خفه یم خپلو پیسو پسې خفه یم نور خو څه کې درنو لیدونکو کیک دومره ګران و که نو لاړلو رشکه کې چې اغازي ته ځي او بیا خو د دې دغه چې دي که نه طبیعت پکار دی صاف سوتره کیک یو ښه دغه لاړو د سلمان بیکرۍ نه مو ورته کیک راوړله چې ودرېږه چې د غزال نظري هپی برډې ده دا وګورئ هپی برډې غزالو ما ویل ټریپل او پکې ولیکوئ د بل او ځای پکې نشته ولیکلو زه خبر نه وم زما پیسې راکړه زما خپلې پیسې په کار دي زه هغې پسې راغلی یم دې په زوره خپرونه کې کېنولم ها دوستان همداسې ده وایي چې زه اوس خپرونه کوم ما نه پیسې تلي که نه وایي زړه زور مې ختم شو پیسې خولې ترې روانې دي دې پیسو پسې هغه پیسې ګیره جوړول ته پرېښوستی او ما پې ظلم وکړو دوستانو نو بس داسې کاته وشو ورسره نو څنګه د زړه نه دې ووته که نه چې دا پیسې په کیک ورکړي ته ما ته کیک واخلې تر څو چې مړ شوی نه یم دا به زما زړه نه مې وځي ذهن نه به مې نه وځي خیر ګپ په خپل ځای الله دې درته ډېر عمر درکړي خوشحاله اوسې ډېره مهرباني تازه خاندان او همداسې ځوانه اوسې خو نه کېږي خو زمونږ څه ځي الله دې خوشحاله لره نو دوستانو ولې زه تاسو ته بوډۍ ښکارم نه مطلب راتلونکي سل کالو پورې خو به بوډۍ کېږي بلکل ښه زیشو کار داسې ده که نه خبر داسې ده چې زما برډې خو تېر شوی دی وایي میان چې هر وخت اوبو نه ونیسي تازه وي که نه نو نن نه مړ کېږي ګوره نو مطلب هغه شان تازه وي نو دا کیک داسې به وکړو که نه چې زما د خپرونې چې مطلب نوې شروع شوه د هغې په خوشحالۍ کې به یې کټ کړو او متاسفانه چې مونږ چکوم نه لرو دلته دا به څه کېږو دا دفتر دی دا خو څه قصابخانه نه ته اوس نیم که وګورم چې څنګه دا کټ کې دا نږدې نه دا واخله دا واخله دا چې دی که نه دا زه خو دغه نه پرهیز یم دا کریمي دغه چې دي د خوږو مږو د شیانو نه پرهیز یم دا سړی خو سپینېږي په مخې مو مږه درنو لیدونکو زموږ د خوا تاسو ته
دغه خپرونه مبارکه تاسو د خانه منګل ته بالکل او په دې هیله باندې چې دا پروګرام د خپرونه د خیر سره تاسو مخته لاړ شي او خوښه کې او چې سم زړه کوم چې سمي غیر د ګډ وړو خبرو نه هر څه چې هر څه چې غواړي لاندې کمنټونو کې لیکئ ان شاء الله به موږ تاسو ته هغه ملمانه چمتو کوو. بالکل بالکل ډیره مننه خوشاله اوسئ. ښه نو ذیشانه یو وخت کې وې یو جنۍ پسې تا ډېر زیات جړلي ول مین وې پې داسې حساب دی رښتیا خبره ده اوس پر داسې کار په رښتیا شوی دی که نه هسې هغه زمونږ همکار هسې وایي وې ذیشان خان یو جنۍ پسې وې ډېر زیات جړل وې ځان یې ټیکه ټیکه کړی و چې همدا تا سره غواړم او که نه ما دا کار کړی و ما ویلې چې بس صرف تا غواړم او چې راپاڅېدم کټ نه لاندې پروت اچھا پسې چې ما ژړلي دي هغه مې اوس د بچو مور ده الحمدلله خدای پاک راته ښه خوشحاله ژوند را کړی دی درې بچې مې دي د الله نه راضي وو او دویمې درېیمې ښځې پسې مې ګرځم نو بس که څوک چېرته وي دوم درېیم ښځې پسې تاسو وایئ چې غږ دې نه راځي ګوره که دا ګوره سنت دی څلور سنت دي ګوره ښه چې کور ته لاړ شي که نه ځای به دې کور کې نه وي نه ما ته خپل ماشومان ځان ته ښه دا په هېڅ قانون در سره نه منم چې مطلب ښځه او خاوند ته وي چې بل واده وکوه نو ګوره ښځې تر ښځې فرق دی خو ته یې داسې ښځې شته دی چې خاوند ته وایي ته دومره ښه سړی یې ته تاسو دوستانو دا خپرونه تاسو ځان سره ثبوت وساتئ که چېرته ما په آینده کې واده وکړه نه که زما خاوند یو جنۍ ته چپ مو کتو که نه سترګې به ترې وباسم او په لاس کې وډول او که ته د هغه سړي دویمه ښځه وي بیا هسې تا سره واده نه کوم چې دویم ښځه ولري که نه خبره نه یې که نه 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 اول به ځم ښه صحیح معلومات به کوم که بل ښځه وي که نه هغه ورته په هغه ټایم مړ کومه ګوره وجلی به مې ګوره دومره زاسوده یم دا خبرې مه کوه ګوره هسې نه لاندې ښکته شم پولیس ونیولې دوستانو دا حقیقت خبره ده که نه زه ډېره زیاته بخیله یم حسوده یم نه نه اسفله نو هلکان هم داسې وي ذیشانه چې مطلب حسودي وکړي یا مطلب داسې وي که د هغې دوستانو خپرونه ده خو حقیقت دا دی که د هغې نفري وي نفري هغه خو بیخي چې بل چا سره په ټلیفون باندې خبرې کوي چې مرۍ نه ونیسم ساعت یې او دا چا سره لګیا به ورته وایي زه ورور سره لګیا یم دا ورور دې ډېر بې وخته ټلیفونونه نه کوي ورته ووایي چې مه کوه داسې وخت کې ټلیفون دا نو مطلب شته دی دا یوازې په ښځینهو کې نشته نارینهو کې دا دغه شته دی چې مطلب خامخا څومره چې ښځې په خاوند خفه کېږي ښه ذیشان خان تلاش مونږ خو ډېر خبرې اترې وکولې چې مونږ تاسو ډېر ټایم یو بل سره پاتې شوي یو بل سره پیژنو نو دوستانو ذیشان خان تلاش به تاسو پیژنئ مطلب په فلمونو کې هم ډېر زیات کار کړی او فلمونه هم جوړول نو څنګه هغوی نه مو زړه تور شو ولې مو پرېښوستې اصل کې خبره داسې ده چې د وخت او حالاتو ته په لیدو یا زمینه سازي نشته ده یا زمینه مساعده نه ده زه نوشم کولی هغه څه چې زما په زړه او سوچ او فکر کې دي هغه برابر کړي نو هغه هنر مې بس خپل بکس کې ایښی دی کوم بکس چابیانې چا سره دي ما سره دي هغه مې پرېښی دی او دغه د دماغ یې پورې بل هنر تړلی دی چې هغه موسیقي ده هنر دی سندرغاړي دي د دې سره بس لګی و هغه خپل وخت هم پاس کړو دا دی چې زړه مو تنګ نه شي ځکه چې رښتیا خبرې که ما نه دغه هنر لرې شولو زه د کیمرې نه لرې شوم د سکرین نه لرې شوم یا د مثال د خبرې د کمپیوټر نه لرې شوم نو ډېر ژر به د خیره سره بیا ته راځې ورته وایې چې راوړه د ذیشان د درېیمه وکړو نو بس بیا به هغه دنیا کې یو ځکه چې د دې نه بغیر مطلب لږ سوچ نه شم کولی او د هر سړي یو دغه یي که نه مطلب لکه دغه کار که نه وي نو کېدی شي چې زه هېڅ هم نه شم نو کیمرا کمپیوټر دا چې دی دا مطلب لکه په ما ډېر ګران دي ما ډېر خپل عمر دغه برخو دغه هنر ته ورکړی بالکل الله مو تل کامیابه که او کامیاب اوسئ پکې ډېر جدي خپرونه نه شوله سم سیاسي شوله نه سیاسي نه ده چېرته سیاسي ده وی تاسو د ګران کتونکو نو ذیشان مطلب سینګرانو سره ډېر زیات مطلب ناسته پاسته کوي بالکل نو وایي چې د ګلڅانګې بیبي غږ تاسو په خپل یعنې ډېر ښایسته زمزمه کولی شئ د هغې غږ باستلی شئ تاسو رښتیا خبره ده عربي لګې خبرې کې نه عربي نه ده رښتیا وایي د هغې غږ تاسو یې ښایسته لکه باستلی شئ رښتیا خبره ده هغه ون پیس دی هغه خدای پاک دې دنیا ته یو دانه را لېږلې ده او
هغه داسې غږ دی هغه د پښتو پهچان یا د پښتو پېژندګلوي ده بالکل شناخت دی هغه هغه یو ګلنار بیګم ګلنار بیګم دی په خیر په خپل ځای کې هغه څوک چې مطلب لکه د هغې غوندې غږ څوک بیا مشکل بیا مې یو کوشش وکړ د دغه خیمه سردار علي ټکر او زرڅانګه دا دوه داسې اوازونه دي چې دا مشکله ده نو د کوم سندرغاړی غږ ښایسته باسلی زه ولې د سندرغاړي نو دلته اوس کاران ماته وایي چې دا ډېر ښایسته مطلب بل نه تقلیدولی شي کوي ما که یا قربان وکړو نو دا ځای به دې پرېښود ښځه ته لږ وکړه زه اوس به ګورو زما معلوم اوس یو قربان وکړو شا اوس داسې قربان نه د مینې قربان نه د سندرو قربان سندره که قربان نه که نه استغفر الله دوستانو څه به ویم ها موږ د فلمي نړۍ پورې تړلي خلک یو ښځه د فلم یو ډیالوګ راته ووایه پاڅېږه ورسره ته خبره کوم سړی نه کښېنه دې خبرو پسې مه ګرځئ که نو څه وکړو نو کتل دې ټول ماته وایي که نه همې صندوق کې ایښي دي هغه چابیانې راوړه لکه ښه ته دا خبرې پرېږده راته ووایه چې ته هغه دویم واده کله کې خاوند دې مړ شو دویم واده کله کې د خیره سره خاوند مې الله دې نه کړي هغه مړه ماشوم به چېرته ګرځي مه کوه که نه ظلم دی تا مخکې ما ته ونه ویلې چې سبا ته د هغې درېیمه ده څلورمه نه الله دې نه کړي ولې څه وایي بغیر د مخکې د نکاح نه مخکې د واده نه هغه بېچاره ته مړ کې وجنې ظلم دی زما خاوند ته د انصاف میلاو شي دومره ډېر خلک په تمه دي ګوره ستا دې ته د خیالي زه کمنټونه ګورم د ټیک ټاک کمنټونه ګورم دومره ډېر خلک په تمه کمنټونه چک کې کله ناکله چې وخت را سره وي بس ولاړ شم وګورم نو څه به کې نو دغه زیاتر خبره دا وي که نه چې واده نه کې واده دې کړی واده دې شوی مړه اوس خلک اوس بالکل یې مطمئن شي چې زما واده نه دی شوی واده کړی دی 15 بچي دي او دویم واده چې دی استغفر الله دغه یې که نه موږ ووټونه کوو لاندې کمنټونو کې خپل نومونه ولیکئ او رایې ورکړئ بس چې هر چا دا مې نکاح پدر کېږي اوس ګورئ ښه دا مې ودئ ښه دوستانو وکئ چې د هر چا کمنټونو ډېر لایکس واخیستل ومن الله التوفیق ها ما تاسو ته ول کې ویلو که نه چې زیشان خان تلاش ډېر زیات شوخ دی که نه ډېر شوخي که نه شیطان ترې پناه غواړي دوستانو حقیقت چې وی حتی اوس په دې رڼا نړۍ کې په دې 2025 یوویشتمې پېړۍ کې د لاټینو رکشې باندې څه کوي دا زمونږ مخکیني هغه کلتور رواج دا وګوره دا د پېښور رکشه دا زمونږ هستي غټ هستي نن سبا کې اقتصاد شیشه ماته شوې ده نه دا راغله چې اوس راغله دې کې راغله بالکل دا دوستانو دا زما رکشه ده چې ځم او راځم دا یو رسم رواجونه خلک چې وګوري هغه مخکیني یادونه ذهن ته راځي یو ټایم کې بجلي نه وه نو دغه شان ته سیریس موږ ګپ لګولو خلکو له معلومات ورکوم خلک خو نه پوهېږي خلک وایي خو دا ماشومان نه پوهېږي که نه هغه به وایي چې پاپا دا څه ده هغه به وایي چې امي دا څه ده نو بچو دا شی دی اخر هم شی راځي شو له بچو پاپا ممي نو مطلب لکه د دې نه دا خبره معلومېږي چې دا سړی چې دی که نه نور خپله پوه شئ ها دوستانو شین مجرد تباه دی هلته درته همکاران د اواز کوي بس دی ډېرې خبرې دې وکړلې وایي ختمه که خپرونه بس دی نو زما خبرو کې شفا ده مرهم د مرهم دومره خوږ لګېږي په دوی که نه چې کله وایي ما چې های هغه وایي چې جان قربان واہ کیا بات ہے یار څه زبردست شعر مې و ګرانو کتونکو ټوکې ټکار مو کوي الله دې کړي چې خپرونه به ستاسو ډېر خوښ شوی وي زیشان خان تلاش ډېره مننه خوشحاله اوسئ همکاري نه دی او ډېره مننه مهرباني خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ کتونکو ته که څه پیغام لرئ بس دغه پیغام دی چې مزې کوئ چرچې کوئ 2 ورځې ژوند دی او د خپل مور پلار ډېر خدمت وکړئ د هغه چا چې نشته د هغې ته معلومات دی دغه دی دویم څه څلور ودونه وکړئ هېڅ خبره نشته دی اسلام چې تاسو ته اجازه درکړې دا پکې د کوم باغ ملی ده مزې کوئ بای بای